علم د قرآن و سنت دا د یو قوم سره د یو فرد سره د یو نسب سره د یو خاندان سره تعلق نه لري. علم د قرآن او قرآن زمونږ د ټولو کتاب دی. علم د پیغمبر د سنتو پیغمبر زمونږ د ټولو مشترک دی. علم د الله زمونږ د ټولو دی. نو دا د نسب سره تعلق نه لري. دا به د امیر بچیم حاصلی، دا به د غریب بچیم حاصلی، دا به د لور بچیم حاصلی، دا به د زمیندار بچیم حاصلی. او دا زمونږ صحابو کړی دي. زمونږ صحابه کرام یو طرف ته زمینداری به کوله، انصار د مدینه منورې هغوی به زراعت کو، موږ ورته زمینداری وایو، باغباني به کوله. او بل خوا د رسول الله مبارک سره ناستو د زمانې لوی محدثین او علما او حافظان د خدای پاک جوړ کړي. بعضې زمونږ مهاجرین درونه د حضور پاک صحابه هغوی به تجارت کو، اکثریت تاجرانو، لوی لوی تاجر. حضرت عثمان څومره لوی تاجر دی، لوی تاجر عبدالرحمن ابن عوف نه لوی تاجر بل څوک شته دی؟ د حضرت عثمان نه لوی زمیندار هغه وخت کې به کاشتکاري کوله، زراعت به کو، لیکن ورسره حضرت عثمان رضی الله عنه علم ته وګوره. او دقه رنګې د عبدالرحمن ابن عوف او د عبدالله ابن مسعود علم ته وګوره. نو د دې دواړو په منځ کې هېڅ ټکراو نشته. د خپل حق حد مناسب علم چې ته په خپل فرض وپېژنې، ته په خپل حرام وپېژنې چې دې نه ځان وساتم، او ته په خپل اعمال وپېژنې. مونځ به کوم، نو چې کوم زموږ طالبان وي د عمل فرض علم وي چې زه علم زده نه کړم، د مونځ علم زماني زه به مونځ څنګه کوم؟ حج چې زه زده نه کړم زه به حج څنګه کوم؟ نو دا علم د فرایضو به مونږ حاصلو. زه به مونځ والا علم حاصل کم، نو مونځ به وکړم. زه به روجې والا علم حاصل کم چې دې باندې خرابېږي، په دې باندې خشته کېږي، نو زه به هغسې روجه ونیسم. زه به حج والا علم حاصل کم، نو زه به هغسې حج وکړم. زه به د ګاونډي حقوق والا علم حاصل کم، زه به معاشره کې ښکلی ژوند تېر کړم. او په دې څلورو کې بیا عالم په ټولو کې اول نمبر دی، پټاپ دی الله تعالی. هغې وجې سره هغې وجه دا ده چې د رسول الله مبارک مشر دغه سړي په لاس کې نیولی دی، د عالم په لاس کې نیولی د پیغمبر مبارک مشر. او د خدای پاک فضل دی زمانو که زموږ دا ښکلې عقیده ده چې موږ اوس په یو ښایسته عقیده یو او مؤمنان یو مسلمانان یو، ټول وایي الحمدلله. او زموږ ښکلې اعمال دي، زموږ ګیرې دي، زموږ پټکي دي، او یا بعضې دوستان ښکلې ښایسته مونځ کوي، روجې نیسي، د اعمال کوي، ترجمې کوي، درسونه کوي. قسم په خدای را د مدرسو او د عالم برکت دی. دا څیزونه خو مونږ خو الله نه دي لیدلی او نه مو رسول الله مبارک لیدلی دی. دا خو د رسول الله مبارک د الله نه راواغېستل او رسول الله مبارک نه خپلو شاګردانو صحابه او علماو کنه عالمان ته جوړ شو. د هغې له د هغې شاګردانو د هغې له د هغې شاګردانو دا سلسله الحمدلله روانه ده او روانه به که خیر انشاءالله. خو مرتبه د عالم ډېره زیاته اوچته ده. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. په دنیا کې هم خدای عزت ورکړی دی او په آخرت کې رب العالمین به لویه مرتبه ورکوي. زه صرف تاسو ته د یو عالم یو مثال درکوم. زمونږ د دین په دې ائمو کې یو لوی عالم تېر شوی دی، حضرت امام مالک رحمت الله علیه. دا په تابعینو کې مضبوط تابعی دی، دې تابعی دی ښه. او بعضې حضراتو د اتباع التابعینو په صف کې لیکلی دی. زمونږ بعضې محدثینو خو مضبوطه خبره دا ده او کلکه خبره دا ده چې د بعضې صحابو سره ملاقاتونه شوي دي، نو دې تابعی دی. لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د بعضې صحابه کرامو سره ملاقات شوی دی او د یو صحابي نه نقل هم کړی دی، روایت یې ترې نقل کړی دی. نو مشهوره خود محققه خبره دا ده چې هغه هم تابعي و. نو امام مالک رحمت الله علیه دته به امام دارالهجره وی. دارالهجره د مدینې منورې لقب دی، د پیغمبر مبارک د هجرت کور. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځای ته هجرت کړی دی، نو دې ته دارالهجره وایي. او اصل خپل نوم یې یثرب و، درې کسره ده یثرب. او سرب یو بیماری او تکلیف ته وایي، نو چې څوک به هلته اوسېدل نو بیماري به پرې راتله.
نو بیا چې حضور پاک مدینه منورې ته نقل شو نو بیا ورته نوم بدل کا مدینة النبی نوم یې ونه کېښود. خو موږ پکې اختصار کوو نو مدینه شریفه یا مدینه منوره ورته وایو د رسول الله مبارک د خاطر د عزت لفظ ور استعمالو. نو دی به هلته دارالهجرت بل لقب و هلته به د حدیثو درس کو. لوی محدث د الله نه دا سوال کړی وی یا الله زمانه چې سو باسې د مدینې په دې خوره زمانه سو باسه. ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې کوم سړی وي مسلمان او د مدینې منورې مرګ ځان له غوره کړ او د مدینې په تکلیفونو او د هغې په بیمارو یې صبر وکړ دله به د قیامت پر ورځ سفارش کوم کنت له شفیعا یوم القیامه. او چې کوم سړي د مدینې مرګ ځان له غوره کړ او په مدینه کې دفن شو نو د قیامت پر ورځ به دله هم زه سفارش کوم او دا به زما لښکري لښکر. بلکې یو حدیث پاک کې داسې راغلی دی چې کله د قیامت پر ورځ باندې دا قیامت راشي او بیا حساب کتاب میدان لګي او شپېلې ووهلی شي اسرافیل علیه السلام او رسول الله مبارک پاسي نو د مدینې دا خلک به ورسره د لښکر په شکل او د مکې خلک به م راشي او د مکې او د مدینې منځ کې به یو ځای شي او د حساب کتاب میدان ته به ځي. نو د مدینې د ده په زړه کې ډېر زیات احترام او تاریخ لیکي چې د په مدینه شریفه کې په سورلی باندې سفر نه کو دی به پیاده ګرځېده او ده به وی هغه خوره چې په کومه خوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن دی نو مالک به په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي. د خپو د ګرځېدلو نه خو زما مخلص نشته خو به خامخا ګرځم خو په سورلی به په هغه خوره نه ګرځم چې په کومه خوره کې لاندې د رسول الله مبارک جسد اطهر پروت دی. زمارونو نو د حدیثو درس به کو او ډېر مبارک انسان داسې ځای کې به درس حدیث کو چې هلته نن سبا څوک د دوو رکاتو نفلو ټیم هم نشي موندلی. فی روضة من ریاض الجنه زموږ عوام چې ورته ریاض الجنه وایي او د ده ګدی هغه ځای به پرته وه چې کوم ځای به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ناستو نافع به ناستو. نافع د ده استاد دی په جنت البقی چې د مدینې منورې مقبره ده که نه نو هغې کې د امام مالک قبر تاریخ لیکي معلوم دی. هلته په قبرونو لیکل نشته لکه زموږ د قبرونو په شان خو معلوم دی. نو د ده قبر او د نافع د ده استاذ دی دا یو ځای دی او دونه بهترین ځای کې قبر دی که نه چې دغه ځای کې چې دا کوم ځای د ده قبر دی د دې نه ګیر چاپېره 10,000 صحابه کرام دفن دي بلکې 10,000 نه زیات دي او داسې ځای کې قبر دی چې زما په خیال دا زه چې ناست یم او دا مخامخ دروازه چې ده دومره نږدې ورته د حضور پاک مبارک د 4 لوڼو قبرونه دي او داسې د دې نه په لږه فاصله لکه هغه دیوال او دا زه چې ناست یم د رسول الله مبارک د بیبیانو د 9 بیبیانو بلکې د 9 بیبیانو قبرونه دي. حضرت موسی علیہ السلام خو پیغمبر و ډېر لوی شخصیت لیکن بیا هم د الله نه غوښتې و یا الله ما بیت المقدس ته نږدې سارانه وباسي چې زما دفن د بیت المقدس د جومات سره نږدې راشي. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک سره خوښه نه کړه هملته دفن دی. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په چاړو والی شو زخمی شو نو هغه وی زما په زړه کې د دې نه لوی تمنا بله نشته چې زما قبر د رسول الله مبارک او د حضرت ابوبکر صدیق سره یو ځای شي. وی دا زما دپاره ډېر لوی سعادت دی. نو ده به درس حدیث کو نو یو ځل درس ته ناست دی یو سړی راغی سړي د خلکو په دې اوږو قدمونه واخیستل او مخکې راغی او قانون د شریعت زمانو دا دی زمونږ بلکې دا آداب دي د فرض واجب نه دي او حرام مته نشو ویلی دي خلاف ته خو آداب دا دي چې څوک د حدیثو درس کوي نو هغه بندی نه زمونږ چې هر څومره میلمانه راشي ډېر ضروري کار نه زمونږ خپل درس جاري ساتو. نو دې چې سړی کې راغی او آداب هم داري چې خلکو په اوږو به قدم نه راڼی. ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی من تخطى رقاب الناس
فقد اتخذ جسرا الى جهنم که چا بې ضرورته د بل په اوږو قدم راواړو ځان له جهنم ته لاره جوړه کړله کبر هم کوي بل د تکلیف هم ورکوي نو چې راغی امام مالک ته وایي دا درس بند کا نو پې بند که وی راپاسه نو پیسه وی را ترغاړه ځه نو ور ترغاړه وی لږ اجازت راکړه چې دا تندی دې ښکل کړم نو ورته یې ښکل کړم نو امام مالک ورته وایي وی ملګري دا غلطي دې ولې وکړه یو خو د خلکو په اوږو قدم راواغېږي دا دې ګناه وکړه بل په موږ د حدیثو درس بند کړو دریم دا د ځان ته پاسولم را ترغاړه دې باسلم څه چل شوی او بیا په تندي دې ښکل کړم دا ستا دا د څه لیونتوب وکړو هغه وی صاحب دا غلطۍ مې د یو حرص ته وجې نه وکړې وی بېګا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید او سړی م لوی سړی او قانون کتاب العلم د بخاري حدیث ته یو نه دی ډېر شی دی په دې کې ښه رسول الله مبارک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي وی چې چا د په خوب کې ولیدلم د یقینا زه ولیدم ځکه شیطان زما په شکل نشي راتلی نو راغی حضور پاک دی جمعات ته ورسره ملګري دي نو فورا راتلو سره یې تپوس وکړه چې مالک ابن انس څه شو امام مالک نو چا ورته وی صاحب هغه د ستا په ګدۍ ناست دی او د حدیثو درس کوي وی راویې غواړئ وی تا ته چا وی چې حضور پاک ته غواړي وی ته پاسې د ترعو د فرای څوک دا ولیدي رپېدل د یرې نه نو رسول الله مبارک ځان ته رانږدې کړی او ځان ته یې را ترغاړه باسلې او په دې تندي ښکل کړی نو ښکل یې که ولې ځکه ما وختي تاسو ته وویل چې د پیغمبر مشن دا دې عالم په لاس کې نیولی دی د پیغمبر څه مشن انما بعثت معلما دې له لېږلی شویم چې خلکو ته دین و خیم شریعت دا کار د ملا دی بل دی راځي انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق دې له راغلم چې خلکو ته ښه خوی وښیمه ښه خوی هغې ته وایي خوی څه شی ښه خوی یوازې دا نه دی چې کنځل مه کوه دا خو د ښه خوی یو ادنا غوندې شعبه ده ښه خوی دې ته وایي چې بنده مه خفه کوه الله هم مه خفه کوه الله هم خوشحاله وساته بنده هم خوشحاله وساته د الله تابعداري وکړه دا ښه خوی دی چې کوم څیز نه خدای منع کړی هغې نه ځان وساته چې څه درته ښودلي دي په هغې کې ور داخل شه دا خو ډېر لوی باب دی د اخلاقو نو دا د پیغمبر مبارک خوی سو د حضور پاک عائشی بی بی نے چاہتا پوسو کہ جد نبی علیہ السلام خوی سدے وی کان خلقه القرآن د پیغمبر مبارک خوی قرآن شریف تے خوی خدا دی چې سړی د قرآن تابعداري وکړي نو دا ذمہ داری چا په لاس کې اخیستې ده عالمانو اخیستې ده او ترکت فیکم امرین دوه څیزونه مې درته پرېښي دي لن تضلوا ما تمسکتم بهما تر څو مو په منګولې لګولې ګمراهان کېږئ به نه یو د الله کتاب بل د پیغمبر سنت نو د الله د کتاب خدمت خو عالم کوي او د پیغمبر په سنت پوی او خلکو ته رسونکي خو عالم دی نو میشن د پیغمبر د لاس کې اخیستی دی هغه کار دی کوي عالم چې کوم کار دپاره د رسول الله مبارک غاښ مبارک مات شوي دي او ډکره شوي دي او هغه کار دی کوي دا ملا صاحب چې کوم کار له د حضور پاک د طایف سفر شوی دی او د مدینې هجرت شوی دی او حضور پاک تکلیفونه برداشت کړي نو چې د پیغمبر مشن چې کوم مشن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک چې کوم قرآن تا ته خدای نازل کړه ورسوه امت ته رښتیا ووایه دا قرآن د رسولو خدمت څوک کوي عالمان نو ځکه یې ښکلی نو یې ښکلی کړې نو ما وی چې خدایه زه به کله د امام مالک دې سینې نه ځان رسوم چې دا خپله سینه ورپورې ومږم چې بېګا پورې حضور پاک مبارک خپله سینه مږلې ده او په دې تندي به کله شونډې اکدم چې بېګا پې رسول الله مبارک خپل شفتین او خپلې شونډې لګولې وی ځکه مې دا حرص وکړ نو او ورته وی مالک صاحب دا ټکې واورئ وی چې تا دا خبره وکړو زما موره وی چې د کله نه د حضور پاک مبارک د احادیثو د درس ته ناست یم نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه شوې دا ګوره د علماو څومره لوی شان دی د مارونو د علماو خپل بچي عالمان کې یو بچي عالم کې حفظ وکړي په خپلو بچو حافظان یې جوړ کړي د علماو قدر وکړي عزت وکړي احترام کوي علماو پسې بد مه وایه اختلاف مه جوړوئ د علماو سپکه مه وایه
دا لوی جرم دی دا ته خلق په مولا بې اعتماده کوي چې ته د عالم سپکه ووایې نو خلق به ترې لت ورشي د خلکو اعتماد به ختم شي نو چې په مولا د خلکو اعتماد ختم شي دا په دین اعتماد ختمېدل او په هر میدان کې د مولا لمن ونیسئ ګورئ بس علما چې درته څه وایي انشاءالله تاسو به چېرې په غلطه لار وروانه شي انشاءالله تاسو ته به سمه لاره ښیي په دې ملک و ملت کې به الحمدلله علماو په هر میدان کې د دین خدمت کړې د قرآن خدمت شکر دی دوی کوي درسونه د قرآن دوی عام کړي دي د احادیثو درسونه دوی عام کړي دي مدرسو ته وګورئ دقه رنګې د باطل مقابله کې دوی چوکس ولاړي چې کله باطل راغلی دی او په دین او په اسلام او په شریعت حمله کړې ده نو دې میدان کې ډټ کر مقابلې ته مونږ قادیاني ته چې کافر وایو نو مونږ قادیاني په سترګو تاسو لیدی دی د هغه کتاب هم کتلی دی نه خو علما درته وایي چې ګورې دې سیز د ده خرابې نظریې نه ځان ساتئ دا خو تاسو پوهیئ که نه عالم پوهیئ تاسو دې نه ځان ساتئ او د سنت د نظام دپاره کوشش او محنت چې څومره کړې تر ننه پورې الحمدلله عالمانو کړی دی او کوي هم شکر هر میدان کې جوماتونه چې آباد کړي چا آباد کړي دي علماو حافظانو قاریانو په هر جومات کې چې د قرآن درس دی وګوره څوک به عالم به حافظ او قاري به ستا بچي ته ښکلی عقیده او ښکلی عمل اخلاق همدا خلک جومات کې به دې درته تقریر کوي مقبره کې به دې درته کوي نو زما وروڼو زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې ستاسو بچی زموږ هم روحاني بچی دی او ستاسو هم بچی دی چارور دی نو دا خدای پاک دله علم ورکړه دله خدای علم ورکړه او ډېر ښکلی علم وله خدای ورکړه مونږ ته مطمئن یو الحمدلله او ټول استادان ورسره راغلي دي نو دا خو څو خبرې مونږ ستاسو د ترغیب دپاره وکړلې خو تاسو د والد صاحب محترم ته د ترونو ته د درونو ته د والدې محترمې ته او د د ټول خاندان ته او د د جومات د محلې ټول رونو ته زمونږ د طرف نه مبارکباد دی ستاسو دې مبارک شي خو د ده به قدر کوئ د ده عزت او احترام به کوئ ښه زه راته یو ټکي همدا زه هر دی ویم اوسه پورې چې تاسو دته به اواز کو نو افضاله هله دلته راشه هله افضاله دا کار وکړه اوس به ورته او مولانا صاحب ورته وایې دا ښکلي نوم دی ښایسته مولوي صاحب ورته وایې نو دا ښایسته نوم باندې دا د ده قدر د علم قدر دی او د علم قدر د قرآن و سنت قدر دی او د قرآن و سنت قدر دا د الله او د رسول قدر دی او به انشاءالله داسې کنه نو هر عالم به قدر کوي او بالخصوص تاسو بچی دی د حوصله افزایي وکړئ چې د دین خدمت وکړي اوس چې داسې زده کړل او تاسو ته ورسئ رب العالمین دې ستاسو د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کړي او زموږ ستاسو د بچو نه دې الله د دین کار واغېستلی کړي او خدای دې د رسوایۍ او د ذلت نه امن و امان کې وساتي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو ځل ټول په جمع درود شریف ووایو العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله د قاری صاحب مولانا محمد افضال الحق صاحب په عمر کې د په علم کې د په دین کې الله برکات واچي خدای چې څومره طالبي وکړله دا غړومبی ورځې اولا نه واله تر اوسه پورې خدای ټوله وله قبوله کړي الله د علم د نشر اشاعت توفیق نصیب کړي چې کم پټ کې د علم موږ د په سر کا خدای امت ته دې د رسولو توفیق ته د نصیب کړي په حکمت سره ګورې دین به رسې خو په کنځلو په جګړو په فتوا بازۍ نه ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة په ښکلې طریقه به خلک دین ته بلې په مینه به بلې څنګه چې حضور پاک خلق را بللی دی دین ته قسم دی رسول الله مبارک بعضې وخت کې د کافرانو سره ډېره زیاته نرمي کړې ده تالیفا لقلوبهم چې د هغوی د زړونو دین سره مینه پیدا شي نو په اخلاص وکړئ په جګړو مه کوئ په جنگ مه کوئ په بل په بېاعتمادۍ مه کوئ چې ته دا پلان کې خراب سړی دی ځان باید سړی د خپل ځان د بړایۍ دپاره دا لار استعمالوي چې د بل بېعزتي وکړي او بل ته سپک وګوري او بل ته غلط نسبت کوي نه په دې ته نشي اوچتی دی پیغمبر چې کومه لاره ښولې من تواضع لله رفعه الله ځان کې عجزي پیدا که خپله به دله خدای اوچتوالی درکړي
نو دته مونږ هغه لاره ښودلې چې دی به د علم د قرآن سنت خدمت کوي، حکمت سره به کوي، مینې سره به کوي، اخلاقو سره به کوي انشاءالله العزیز که خیر. خدای دا توفیق نصیب کړي.